او زما سپینګیرو مشرانو زما همزولو د زړه د کومې ستاسو دلته په راتګ باندې مشکور خوشحاله یم او په دغسې پروګرام باندې چې دا کوم نن جوړ شوی دی نو دا به مې تجویز وي چې دغسې پروګرامونه په دې کې شروع وي نو هغې کې به یو دا خبره راشي چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه خبر اصل کې دا ده چې دا زمونږ داسې ګیدرینګ کېږي نو دې کې دغه کوم واړه مسایل چې منځ کېږي نو دا به ډسکشن کېږي او عامو خلکو ته به د لار میلاویږي لکه روزې ته به چې دی نو هر سړی ورسي او هغه خبره به خپله کولی شي دا یو ډېر ښه عمل دی زه به د امینه صاحب د دغې خبرې سره بلکل اتفاق وکړم چې دغه ترانسپورټ باید زمونږه سټوډنټس ته تجویز شي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې زه په خپله د دغه یو موږ سره په ټوله ضلع کې یو ډګري کالج دی زه په خپله د دې سټوډنټ پاتې شوی یم چونکې موږ لوکلو سهار به موږ کلاس ته رالو نو ما سره به د علیم وروڼه او د برانخیلو او د هغه ځای نور پنډیالی یا د میچنۍ وروڼه هغوی به نشو را رسېدی لومبی کلاس به 8 بجې و هغوی ځکه چې ترانسپورټ به نه و نو که دغه سلسله کې د دې دغه وشي نو دا به ډېره ښه خبره ځکه چې موږ د خپل قوم تعلیم یافته کول پکار دي نور تکلیفونه به موږ بیا هم تېر کړو زموږ مشران زموږ مور پلار تکلیف تېروي موږ دپاره مزدورۍ کوي موږ دغه ځای ته راورسوي خو بیا د ترانسپورټ د نه نشت له کبله موږ خپل کلاسونو ته نشو را رسېدلی نو زما یقین دی چې دا یو کالج یا داسې هغه بل زموږ د غلنی کالج د دې دپاره که موږ څومره ترانسپورټ د دې علاقو نه واخلو نو دا به ښه که دا موږ ته لږ شان کم هم پرېوځي خو که د سټوډنټس لپاره کم از کم موږ په دې کې د ترانسپورټ دغه وشي نو دا به ډېره مهمه خبره وي د دې سره سره ډي سي صاحب یو خبره وکړه چې موږ کمیونټي سنټرز جوړو دا ډېره لویه ښه خبره ده د خوشحالۍ خبره ده دا زموږ د پښتنو کلچر دی دا زموږ د پښتنو روایات دي دا کمیونټي سنټر چې ورته دوی وایي زما تجویز دا دی چې دا د انګریزۍ نوم دی داسې بده خبره نه ده خو دغې له چې نوم ورکړی شي قومي اجرا نو دا به زموږ هغه روایات هم ځان سره وساتي زموږ د خلکو ذهنیت به هم قبوله کړي نو دغه زما یو تجویز دی که ملګرو ټولو ته خوښی زه په چا باندې خپله خبره امپوز کول نه غواړم چې ګنې خامخا دی زما خبره مخې ته راشي خو د مشرانو د مخ اقدم که د دوی خوښی نو ښه خبره ده او د دې سره سره د ډیم په حواله باندې دا زمونږ بنیادي اساسه ده دا هغه اساسه ده زمونږ چې نیشنل پروجیکټ خو دی دې کې شک نشته چې پاکستان ته به فایده وي خو د دې سره سره موږ ته ډېره لویه فایده ده هغه فایده که د چا نه خوښه چې موږ ته دې میلاو شي خو بیا به هم موږ ته میلاوي هغې سره زموږ د اوبو لیول راوچتېدلی که د چا هم نه خوښه خو اټومیټکلی به کېږي موږ ته یو بنیادي غټه فایده دا ده چې موږ ځان له په خپل اپنی مدد آپ هم بیا ځان له یو څه اوبه پیدا کولی شو او موږ ته هغې نه څه لږ ډېر زراعت یا بل څیز کې زموږ هغه روزګار میلاوېدی شي خو کم جایداد چې زموږ تللی دی ورکړی هم دی نو دغه جایداد قیمت چې موږ کم لګولی دی نو دا موږ د ملک سره یو ښېګړه کړې ده او باید چې کوم ځای کې ښېګړې وشي برګیډیر صاحب ناست دی ډي سي صاحب هم ناست دی چې هره محکمه کې د یو کس ښه کرداري او هغه ښه کردار دپاره قرباني ورکړي نو هغه محکمه د هغې ته ریواډ ورکوي باید چې زموږ قوم ته د هغې په یو څه ناسه شکل کې هغه ریواډ هم میلاو شي چې زموږ دغه سوچي چې ما ته د دې مومنډ یم نه چې دا راغې چې د دې نه ما ته دغه فایدې وشي مشره برګیډیر صاحب پي ډي صاحب زه یو 2-3 ورځو نه یو ما سره یو هلک په مسنجر باندې بلکې مسنجر باندې نه هغه په خپل سوشل میډیا په هغه باندې چې هغه د شهید اوسېدونکی دی او هغه یوازې ما ته نه هغه امینه صاحب ته هم اپیل کړی دی چې زمونږ ماشومانې
خصوصا جنکۍ د تعلیم نه او د صحت د سهولت نه موږ محروم یو او هغه د شهید باندې اوسېدونکي نه پوهېږم چې هغه کوم ځای کې جواب کوي خو په سوشل میډیا د هغه دا خبر راغلی و خدای شته چې د هغه خبر ما ته ډېر زیات درد رسولی په 21مه صدۍ کې چې داسې خبر راځي نو باید چې موږ زړه په درد وي زما به ریکویسټ وي چې په هره توګه کیدی شي چې د شهید باندې دغه دوه ستونزې سره یوه د لارې دغه هم ځکه چې دا د دې ډیم سره په هغه کلو کې شامل دی کوم چې ډایرکټ متاثرینو کې دي هغه غاړه چې کوم دي د پړانګار وروڼه او څه دې غاړه چې زما عیساخیل برانخیل دي نو دا ډایرکټ متاثر نو باید چې دغه هلک دغه د سوشل میډیا اواز هغې له مونږ دغه ورکړو هغوی ته د سکول او د دغه هسپتال او دغه لږ سړک چې کوم تکلیف دی چې هغه ورته برابر شي باقي مونږ د خپل طرف نه امنیه صاحب هم خپل دغه وکړو زمونږ د مشرانو د اړخ نه دا زمونږ یو قومي منصوبه ده پروژه ده پروجیکټ دی انشاءالله زمونږ کردار به په دې کې هغه شي څنګه چې مونږ 83 کاله مخکې تاریخان د دې ملک سره خپل تاریخ ساتلی دی موږ د خپل ملک لپاره قربانۍ ورکړي دي نو انشاءالله برګیډیر صاحب او ډي سي صاحب او پی ډي صاحب تاسو خو به خامخا یو د دې نورو ترانسپورټ پته نه لګي نو انشاءالله دا پروژه به په خپل ټایم باندې دغه کېږي مومن قوم په خپل ملک کې د ترقۍ په حواله باندې ډېر ښه سوچ لري ډېر جامع سوچ لري ډېر پازیټیو سوچ لري او دغه به مې تمه ضروري چې موږ ته د دغې نه پروجیکټ نه یو داسې فایدې روانې شي چې دې قوم ته د اوس نه لکه څنګه چې تاسو دا یو غټ دغه وکړو دا یو ډېر لوی اچیومنټ دی دا چې رواني زما په دې ضلع کې نو دا به خلکو ته دا د دې دلالت کوي چې تاسو ته موږ ویلي چې د مومن ډیم فایدې شته دا اول شروعات او انشاءالله دغسې راتلونکو شروعاتو به موږ تمه کوو او اوس چې موږ ته په لیبر کې کوم مسایل دي لکه نن ما ته یو کس په ټلیفون خبره کړې نه پوهېږم چې دلته به راغلی که به نه راغلی هغه جیالوجسټ دی هغه جیالوجسټ هغه سره ریکارډینګ ټول موجود دی هغه د یو لیبارټرۍ نه بلې ته وړي د بلې نه بلې ته وړي د ده نه فرش هلکان د بلې صوبې نه راځي هغه ته هغه پوسټ میلاویږي دا جیالوجسټ ټرمینیټ کیږي نو حالانکه د ده په کنورسیشن کې د خپل محکمې که لږ زره هم تاسو ته ثابتي چې ده د خپل مشرانو سره مس بیهیو کړی دی نو موږ د مس بیهیو بالکل ملګرتیا نه کوو موږ غواړو چې هلته کوم چینی راغلی دی هلته کوم د پنجاب نه راغلی دی کوم ټیکهدار دی دا زموږ میلمه دی او موږ پښتانه د میلمه اول ډېر احترام باید موږ دغه نه کوو خو بیا هم چې دغسې موږ سره کېږي نو هغې موږ ته احساس کېږي او برګیډیر صاحب همدغه خلک بیا زموږ روځي دې مشرانو ته کښېني دې سپین ږیرو ته کښېني او دا خبره کوي چې زه د هغه ځای نه په دې خبره باندې ویستمه نو لحاظه دغه مو غوښتنې دي چې دا زموږ دغه خبرې دغه ځای ته ورسي او دې مسلو باندې غور وشي لکه موږ سره په خپله جیالوجسټ هم شته موږ سره انجینیرز هم شته موږ دا نه وایو چې زما انجینیرز د هغه دپاره قابل قبول ني زما انجینیرز دې بالکل ټسټ ته کښېنئ بالکل انټرویو ته دې کښېنئ که د هغه قابل قبول نه نو نه دې خلي خو باید چې هغه ته دا حق ورکړي چې هغه هلته کښېني او که هغه ته دا حق نه ورکوي نو بیا دغه خبره واقعا د تکلیف جوړېږي د دې نه یو تکلیف میلاویږي دغه کس به چې تاسو سره کښېني خپله عرضداشت به تاسو ته ووایي او دغسې به انشاءالله موږ مرسته کوو دا زموږ د وطن آبادېدو مسله ده او الله دې وکړي چې زموږ امنیه صاحب په دا یو شیز کې کامیاب شي چې په قومي اسمبلی کې یو بل راوړاندې کړي او هغه دای چې 2 ډیمه زما په خېټه کې جوړ شي لہذا ما ته په بجلی کې لږ کنسیشن وکړئ ځکه چې زه تللی یم ګلګت ته هلته 3 روپۍ یونټ دی د شیډو خپل هغه هلته یو خپله بجلي افغان کې هم څه زما د پښتونخوا سره هلته هم په بجلی کې څه دغه شته نو دا یو کانسټیټیوشن خبره ده قانوني آئیني داسې نه کېږي چې موږ د برګیډیر صاحب او پي ډي صاحب ته کښېنو چې دا راله وکړه دغسې نه کېږي دا به دغسې کېږي چې زموږ د امنیه صاحب
او بلکې د دوی هلته دغه ډېر دی دغه ډېر دی او زما یقین دی د دې مسلې به د پښتنو د پښتونخوا یا د سند پنجاب نشم ویلی ځکه چې کېدای شي هغوی وایي چې یاره مونږ زمونږ د دوی د ریټ یو وي خو ځکه چې د هغوی دا مطالبې دي په دې ملک چې ما ته په خپل ریسورس باندې خپل حق راکړی شي نو زما یقین دی هغه خلک به یې ملګرتیا وکړي او زه د ده نه تمه لرم چې دی زموږ د دې خبرو اورېدو نه وروستو دغه بل هلته مو کړي او دغه بل د هغه ځای نه کامیاب کړي نو موږ ته خیر دی ډېر نه ځکه چې موږ په 80% باندې په 80 پیسې باندې موږ یو یونټ جوړو د اوبو بجلي د 8 پیسې یا 1 روپۍ 50 پیسې راځي نو که موږ ته په هغې کې په ډومسټک کې وشي په کمرشل کې دې مراته نه کوي ځکه چې کمرشل به موږ مزدوري کوو زه به سرمایهدار یم هغې دپاره باید نه چې د غریب سړي حق ووه د ملک د خلکو د غریبانو حق ووه خو که دغسې یو څه قانون مخې ته راشي او څه ګزاره موږ سره وشي ډېره مننه به ستاسو وخت مې واخیسته کېدای شي زما خبرې چا ته ډېرې ښې نه راغلي خو بیا هم زه معذرت کوم دا که څوک پرې نه خفه شوي یا ته دلازاري شوي خو لهذا دا خبرې چې ما کومې وکړې نو دا اجتماعي خبرې وي او دا تم هم لرم بلکې دې بریګیډیر صاحب سره زما ډېر ملاقاتونه کېږي